السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در لمانځه د کړلو طریقه: پښې چې اول خلاصو، پښې باید د اوږو په اندازه باندې خلاصې کړو. پښې باید د اوږو نه ډېرې خلاصې نه شي، داسې غلط دی. یا فرض مثال ډېر نږدې څه ودري سړی، دا هم غلط دی. نو پښې باید د اوږو په اندازه باندې خلاصې شي، ځکه چې صحابه ویایي وی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به امر وکړو په لمانځه کې چې تاسو خپل صفونه برابر کړئ، موږ به بیا خپل اوږې به د خپل څنګ نفر د اوږې سره سریح کړل او پښې به مو د دوی د پښو سره سریح کړل، یعنې برابر د اوږو په اندازه باندې مو پښې خلاصې وي او اوږې به مو دغه خپل څنګ نفر څنګ ملګري په اوږه باندې سریح وي. او لاس چې پورته کوئ د تکبیرة الاحرام خاطره یا د اوږو پورې او ورغوي باید مخامخ مخ قبلې ته وي، یا د اوږو پورې یا د غوږو ته اندازه پورې، غوږو په اندازه پورې الله اکبر، یا د اوږو پورې الله اکبر، دواړه سی دي. او دلته چې لاس نیسو موږ ښی لاس باندې چپ لاس په دغه ځای کې دلته نیسو. او پس دغه نه بیا هغه ویایو، هغه دعا د هغه استفتاح ویایو: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. او غیر د دونه دي نور دعاوی هم ثابت دي د رسول الله صلی. پس د دونه بیا سوره فاتحه ویایو، سوره فاتحه نه ورسته بله سوره یا څو آیتونه د قرآن کریم ویایو. او پس دغه بیا کارته کیو رکوع ته. د رکوع نه کارته کېدلو نه مخکې ویایي چې الله اکبر. د رکوع ته تلل لکه چې دغه رفع الیدین کو، یعنې لاس پورته کوو، دا مستحب ده. که څوک یې وکړه خو الله سبحانه وتعالی ثواب ورکوي، که څوک یې ونه کړه نو هغه یې لمونځ یې نه خرابېږي، لمونځ یې نه دی چې لمونځ یې قبول نشي، لمونځ یې مشکل نه پیدا کوي. فقط دا سنت دی او په متواتر حدیثو کې ثابت شوي دي رفع الیدین. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي دي او نور صحابه هم کړي دي. نو که چیرې فرض مثال امکانات وي سړی یې وکړه، که امکانات نه وي سړی کولی شي چې ویې نه کړه. نو بیا رکوع ته ځو. د قیام نه زه اوس کوزېږم رکوع ته. الله اکبر. په رکوع کې ملا باید سیخه وي او لاسونه هم انسان باید سیخ ونیسي تر څو پورې چې ملا سیخه راشي، او په لاسو باندې ګونډې داسې ونیسي او ملا سیخه وي او سر چې دی سر نه پورته وي، دا غلطه ده، او نه هم کورته وي. باید د سر سره برابر وي، سر د ملې سره برابر وي، وبخئ، سر باید د ملې سره برابر وي او ملا هم باید سیخه وي. دا سی رکوع ده. او بیا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله اکبر. سجده کې باید ملا سیخه وي او لاسونه ګوتې یو ځای او مخامخ قبلې ته، یا د غوږو په اندازه ونیول شي، د غوږو په برابر باندې، یا د اوږې په برابر ونیول شي. او څنګلې چې دي څنګلې باید د ځانه لرې وي او نه په مځکه هم باید کېنښول شي. څنګلې باید د ځانه لرې وي، او ملا سیخه. او څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې په اوو وډوکو باندې سجده کوي، چې پوزه او تنده د یو وډوکی دی، او دوه لاسونه د یې درې، دوې ګونډې پنځه، او دوې د پښو سرونه د یې اووه، او دا ټول باید سسریح او په مځکه باندې، او ملا هم سیخه وي. نو بعضې خلک ډېر نږدې سجده کوي، دو خاطره یې ملا سیخه نه وي.
مثلا ډېر داسې سجده کو او ملا یې سیخه نه وي دا غلطه سجده ده او بعضې بیا دغه څنګلې چې دي دا په ورانو باندې سریښي وي داسې او چې دا هم غلطه ده نو که چیرې انسان مثلا په جمع کې وي بیا وینې لاسونه ډېر نشي خلاصولی بیا یې د لږ نږدې کو ځان ته بیا دې لږ ځان ته نږدې کو سیده او بل باید څنګلې باید په مځکه باندې سریښ نشي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې سجده کړلو نه د داسې سجدې کړلو نه منع کړې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې تاسو په سجده کې خپلې څنګلې لکه سپی غوندې یې مه سریښوئ په مځکه باندې په مځکه یې مه یږدئ دونه رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړې ده باید لوړ وي او بیا هغه اذکار ده سجدې ویایو کوم اذکار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي پس هغه بیا نتیو الله اکبر بیا دلته د دوو سجدو په مابین کې چې کینو دوو سجدو په مابین کې چې کینو دلته ویایي چې رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي یا الله ما وبخي یا الله ما وبخي یا الله ما وبخي او پس دغه بیا څو دومه سجدې ته الله اکبر دومه سجده هم داسې کو او دغه پښې چې دي پښې دواړه سره یو ځای وي او په مځکه باندې نصب وي د ګوتو په سرو باندې او بیا رڅو پس دومه سجدې نه بیا لکیو الله اکبر فقط د یو څو ثانیو لپاره دلته کینو او بیا لکیو دوم رکعت او دوم رکعت شروع کوو او وکړئ چې پس د سجدې نه پس د دوم سجدې نه دلته کیننو پس د دوم سجدې نه کیننو او ولټیو دوم رکعت مشکل نه لري اما په حدیث کې ثابت دي چې پس د دوم رکعت نه پس د دوم سجدې نه چې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوم رکعت به کېدلو دلته به ډېر کم ست کېناستلو بیا به کېدلو نو دا ثابت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او که چیرې څوک یې ونه کړو نو دا هغه دي مستحب هغه ده مشکل نه لري نو پس د دونه بیا دوم رکعت چې وشي د دوم رکعت نه وروسته چې دوم رکعت مو دا رقم وکړو بیا په اول اتحیات باندې کینو اتحیات باندې په اتحیات باندې چې کینو دغه ښی پښه باید ولاړه وي ښی پښه باید ولاړه وي او د چپه پښه باید پرته وي او په چپه پښه باندې باید موږ تاسو کینو چپه پښه باندې باید موږ تاسو کینو او ښی پښه ولاړه او لاسونه په ورانونو باید وي پر ورانونو باندې باید وي لاسونه او نظر مو د دغو د ګوتو د اندازې نه اوخته باید ولاړ نشي نظرم باید د ګوتو په اندازه باندې دلته او رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کېناستلو په اتحیاتو کې د اول نه تر آخره پورې به یې دا ګوته داسې په اشاره کې نیوله داسې پورته به یې نیوله هغه چې فرض مثال ویل چې باید اشاره وشي داسې وښوري وي هغه حدیث ضعیف دی یا فرض مثال داسې لږ کټ وي هغه حدیث هم ضعیف دی نو داسې ونیسي او خوري وي نه او دغه ګوتې ده د دې ګوري تر څو پورې چې اتحیات خلاصي او قاعده خلاصي نو دا ده او که چیرې فرض مثال دریم رکعت درې رکعتي یا څلور رکعتي لمونځ وي او دریم رکعت لټیو نو بیا باید داسې ولټیو الله اکبر او پس دریم رکعت چې لټیو دلته هم یو رفع الیدین شته دی که امکانات وي څوک یې د وکړو که امکانات نه وي نه دی کو او مستحب دی که وکړو مینې ثواب ورورسي که ونه کو مشکل نه لري نو که امکانات وي وده کو او که امکانات نه وي نه دی کو نو پس دریم رکعت باندې ودریم او بیا دریم رکعت هم داسې کو او څلورم رکعت هم کو او په آخر کې آخر اتحیاتو کې چې کېناستلو آخر اتحیاتو کې چې ناستو
بیا آخر التحیاتو که بیا چی میگوینه التحیاتم خلاص کلا او درود موبیل دعا مکلی پس تو بیا سلام گرزو او الموز خلاصو سلام چی گرزو بینه دسته سلام گرزو اول خلاص خاطر نو در باید مختاو کو چه در چت نفر دموخ در غنبوری وبینی در قسمت دمخ دموخ تاسو وبینی نو بعض دست سلام گرزی ده غلطه نو مخ باید سمت السلام علیکم و رحمت الله تو چو پر دموخ در قسمت خلق وبینی السلام علیکم و رحمت الله او بیایی چی الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذي الجلال والاكرام نو بیابسید اغنور از کارده پس دل ماندره اغا ویدید